سلامونه ستړي مشه زه صفي الله ستانکزی مو هایلایټ خبرونو ته ښه راغلاست وایم. په سوریه کې د احمد شاه په مشرۍ د بشار اسد د رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریې ولسمشر احمد شاه د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جومات ته لاړ او خلکو ته یې په وینا کې د سوریې د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشار اسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولي. د 2023 کال د ډسمبر په 8 د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو اونیو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه او د اسد د کورنۍ 50 کلنه واکمني یې نسکوره کړه. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو وایي په افغانستان کې بېوزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. هغه په دوحه کې له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبره کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوي چې ورسره د افغانستان په څېر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي. پخوا به WFP افغانستان کې 10 میلیونو کسانو سره مرستې کولې خو د بودیجې د کمیدو په سبب دمګړی یوازې 2 میلیونو خلکو ته مرستې رسولی شي. په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځانونه یې د پیکی بلایندرز مشهوره سریال د کرکټرونو په څیر جوړول. دوی په انسټاګرام خپلې ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې ګرځېدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولی دی. که څه هم چا له دغو هراتي ځوانانو شکایت نه دی کړی خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې د دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولي دي. پیکی بلایندرز لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د بریتانیا د برمنګام ښار د یوې مشهورې ډلې شیلبیز په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینوال لري. په دې سریال کې اصلي څېره ټام شیلبي نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثر د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخ ته وړي. او آخر کې هم ورځو تایلند او کمبودیا ته. تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا باندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. د تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دغه هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي. د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر بیا ویلي د دوشنبې په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکیان وژل شوي دي. د تایلند د پوځ ویاند وینټایسواري د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي پولې ته نږدې د کمبودیا ځواکونو په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. هغه ویلي تایلند د ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. نوې جګړه په دواړو هیوادو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي. په اکتوبر کې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سولې د تعقیب لپاره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه او د اوربند له غځولو وروسته یې له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه.